د هرات ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د علیزیو ټبر د څو کورنیو ترمنځ د رامنځته سویو اختلافاتو له کبله چې د دې قوم 2 تنه ځوانان پکې ووژل سول، نن د لویدیځې حوزې د علماو او روحانیونو شورا مشر شیخ الحدیث الحاج مولانا خداداد صالح د یو شمېر نورو دیني عالمانو او مخورو څیرو سره یو ځای د کوهستان ولسوالۍ ولسوال په نوښت د دې قوم ترمنځ رامنځته سوي اختلافات حل و فصل کړل او له دواړو کورنیو څخه وغوښتل چې د رامنځته سوي ستونزې د هواري لپاره هلې ځلې وکړي او ورور وژنه او تاوتریخوالي ته د پای ټکی کښېږدي. شیخ الحدیث الحاج مولانا خداداد صالح همداراز وویل چې په اسلام کې تاوتریخوالی ځای نه لري او باید ټول مسلمانان د ورورولۍ، سولې او امن په فضا کې خپل ژوند مخته یوسي. حضرت شیخ الحدیث والتفسیر الحاج مولانا خداداد صالح د لویدیځې حوزې د علماو د عالي شورا مشر نن د یو شمېر سپینګیرو او علماو سره د علیزی کورنیو ترمنځ د شخړې د حلولو لپاره د کوهستان ولسوالۍ ته ولاړ. حضرت شیخ الحدیث والتفسیر الحاج مولانا خداداد صالح د لویدیځې حوزې د علماو د عالي شورا مشر د خپلې نننۍ غونډې په ترڅ کې د یادو کورنیو ترمنځ شخړو ته د پای ټکی کېښود او دواړه لوري سولې او ورورګلوۍ ته راوبلل. نص قرآن است، ما به شما به ایمان داریم. وان تعفو خیر لکم. الله جل جلاله میفرماید که اگر شما عفو کنی عفو برای شما بهتر است. یعنی اگر کسی به ناحق کسی به قتل برساند، شرعا او شخص قصاص میشه، باید قصاص شود، کشته شود. اما خداوند چی میگه؟ میگه وان تعفو خیر لکم، وان تعفو خیر لکم. اگر عفو کنی برای تو از کشتن بهترتر است عفو کردن. په همدې حال کې حضرت شیخ الحدیث والتفسیر الحاج مولانا خداداد صالح د لویدیځې حوزې د علماو د عالي شورا مشر د خپلو خبرو په یوه برخه کې د مسلمانانو ترمنځ د یووالي په اړه خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې تل باید د زغم او د سولې لاره غوره کړل شي. هرات باید که ما شهر صلح نام بگذاریم. چرا؟ همان سنت پسندیده و همان عنعنه سنجیده ای که از آبا و اجداد به ما میراث مانده همین اکنون در هرات باستان خصوص در اطراف جاری است. ما همیشه میبینیم که همچون قضایای رخ میدهد که دولت هم عاجز است، هر کس هر قدرت عاجز است که حل و فصل نماید، ولی همین معززین و همین مستفیدان و همین علمای منطقه هستند که این مشکلی که هم عاجزند پر حل فصل نماید. تر دې مخکې هم په کارات او په هرات کې میشتو قومونو د ځینو مسایلو پر سر له یو بل سره نښتې کړې وې چې هر وار د حضرت شیخ الحدیث والتفسیر الحاج مولانا خداداد صالح د لویدیځې حوزې د علماو د عالي شورا مشر په منځګړیتوب ورته د پای ټکی ایښودل شوی دی.